خوشحالي خپل کور پرېښودل خوشحالي چېرته خوشحالي که نه خپل کور کې نار ګرځېدل ته که مطلب د ایس یخ ته مو اوسېږي نو هغه هم خو به دې غم وي که نه. زه عبدالرحمن یم د زګۍ ماموندو سره تعلق لرم. څنګه چې تاسو ته پته ده چې په باجوړ کې حالات داسې خراب دي او ډي سي صاحب د کوم نوټیفیکیشن جاری کړی و نو په هغه کې زموږ د زګۍ هم نوم ورکړی و چې دا علاقې دې موږ ته په دومره ټیم کې خالي کړلی شي. نو موږ د هغه ځای نه راووتلو په کډو باندې. نو موږ د سکولونو او د کومې خیمې چې لګېدلي د هغه وکړو خو هلته کې څه ګزاره نه وه. خپل کور پرېښودل خو لوی غم دی که نه. نو خامخا مونږ خو ټول راوتي یو نیم کس هم په کور کې پرېښی ځکه چې کور کې خو حالات داسې دي چې ټول کور ډک دی. مونږ خو صرف او صرف ځان رایستی دی. په هغه کې زموږ هر قسمه هر څه موجود دي. مونږ په بهاولنګر کې کار کوو. هلته کې ګرمي ډېره زیاته وه. نو مونږ ویل چې لاړ به شو باجوړ ته یو میاشت نیمه چوټي به تېره کړو. ځای په ځای باندې به دا د هلیکاپټرو شیلینګ هم کېدو ټارګېټ کلینیک به هم کېدو لکه حدیثې به راتللې. نو دغه نه بیا انتظامیه ټولو علاقو ته نوټیفیکیشن وکړو نو خلک خبر شو او یو خو نیټ هم کار نه کوي ډېر زیات مشکلات دي خلکو ته. نو بیا د هغه ځای نه یو رکشې والا راته میلاو شو. د هغه سره موږ خبره وکړله خو یو خو زموږ ډریوران ډېر ظالمان هم دي. د 2500 روپو ځای و ما نه 3000 روپۍ واخیستی د شنډۍ موړه پورې. د هغه نه بعد د شنډۍ موړ نه بعد چې موږ منډې ته رښتیا کې لاړو بیا هلته کې پلین کوچ و د مردان. بیا موږ مردان ته رالو. د مردان نه بیا پېښور ته رالو. زه به دومره تاسو ته ووایم چې لکه د 3 غنټو سفر موږ په 8 غنټو کې وکړو. مورکۍ خو د ورځې 3 ځل وایي چې ټلیفون وکړئ ټلیفون وکړئ. موږ چې ټلیفون وکړو ستا په ټلیفون کې جاړي نو خامخا هغوی خو کور هر سړي ته یادېږي که نه. زه به دومره ووایم چې زموږ دا یو ځل نه دی 2 ځل نه دي. لکه موږ ډېر ځل راووتو د خپلو کورونو نه او دا اپریشن یې کېږي په موږ باندې خو څه پیدا نه کېږي. نو زه اوس تاسو ته وایم که تاسو داسې اپریشن شوقي او اپریشن کوئ په پښتونخوا په باجوړ باندې نو تاسو داسې چل وکئ کلي خو خالق له بیا سم غټ قسم وکئ چې موږ به نور اپریشن نه کوو. دا اخیرنی او اولنی ځل اپریشن دی او دوباره دا خلک نه ذلیله کېږي ځکه چې لږ 10 کاله 15 کاله بعد موږ خوشحاله او د هغه نه بعد راباندې دوباره اپریشن کېږي. نو د دې هېڅ نتیجه نه راوځي. که تاسو د اپریشن په خپل ټیم باندې ختم کوئ او د عوامو سره داسې واده کوئ چې نور به موږ تاسو نه ذلیله کوو نو بیا پوټ په پوټ د اپریشن وکئ چې ستاسو د زړه دا شک وځي چې دا دهشتګرد چېرته دي او ختم شي دهشتګردو صفایي وشي.